شپ انټرنیټ باندې وغږېدل او دا مو ویل چې انټرنیټ د دنیا لویترینه لویترین نتورک په دنیا کې انټرنیټ دی او تقریبا 95% کې هر نتورک چې دی هغه په هر کمیونیکیشن میډیم یا میډیا باندې هغه بل سره وصل شوی وي کمیونیکیشن هغه نتورک چې شي د انټرنیټ له طریقه سوی ده صحیح ده. اوس به راځو په انټرنیټ باندې وغږېدو چې انټرنیټ شی ده او چې شته وایي او چیرې استعمالېږي. انټرنیټ چې دی په لویه کچه باندې استعمالېږي او انټرانیټ چې دی هغه په یوه وړې کچه د یوې ادارې په لیول کې استعمالېږي د ادارې په حد باندې استعمالېږي صحیح ده. که په ساده دې نه نور ساده یې کو دا به ووایي چې انټرنیټ چې دی په لویه کچه انټرنیټ چې دی په لویه کچه دی او انټرنیټ چې دی هغه په یوه وړه کچه باندې استعمالېږي صحیح ده. انټرنیټ په ډېره لویه کچه باندې او انټرنیټ چې دی په وړه کچه باندې استعمالېږي صحیح ده. په وړه کچه باندې استعمالېږي صحیح ده. او بل په بیا هم په لویو ادارو کې خدمات چې انټرنیټ وړاندې کوي هغه دغه خدمات دي ویب بیس سروسز دي که نه دا د ویب سایټ پورې ریلیټډ هر خدمتونه چې دوی خپل د دوی ویب سایټ دی مطلب ویب سایټ د دننه کېده دا ټول شیان دوی د څه له طریقه کوي د انټرنیټ له طریقه کېږي. بل چې د میل بیس سروسز یا سمپل میل ترانسفر پروتوکول چې ورته وایي ایمیل لیږل دي میلونه مطلب اخیستل دي بیرته نورو ته لیږل دي دا ټول هم د څه له طریقه کوي د انټرنیټ له طریقه. بل اف ټي پي د وای فایل ترانسفر پروتوکول چې ورته وایو لکه فایلونه له یو دفتر نه بل دفتر ته لیږي له یو کارمند نه بل کارمند ته لیږي که نه دا ټول د انټرنیټ له طریقه کېږي. او بل کولابریشن ټولز یا دا خپله امپلایز چې دي کارمندان چې دي دا چې یو بل سره کار کوي په یو پروجیکټ باندې کار کوي د هغه پروجیکټ په مختګ باندې کار کوي چې څومره مختګ کړلی څومره نه کړلی که نه دغه ټول شیان دا هم د کوم د څه له طریقه کېږي د انټرنیټ له طریقه کېږي. بل کمیونیکیشن ټولز لکه سمارټ فون د کمپیوټرونه دي د کمپیوټرونه څنګه یو بل سره وصل دي پرنټرونه څنګه یو بل سره وصل دي که نه مطلب دا ټول د کمیونیکیشن ټولز ورته وایي نو دا ټول دا هم د څه له طریقه کېږي د انټرنیټ له طریقه کېږي. بله خبره دا چې ډېره مهمه ده انټرنیټ چې دی یوازې د کارکوونکو لپاره وي مثلا یو دفتر دی 100 کارکوونکي لري که نه کارکوونکي لري نو دغه انټرنیټ چې دی دا ټول فقط د چا لپاره ده د دوی لپاره دی د دغه خلکو لپاره چې استفاده ترې کوي دغه دی. بل دا چې بهرني خلک انټرنیټ لاسرسی نشي پیدا کولی مثلا دلته یو کمپنۍ ده دلته پردي خلک غواړي چې مطلب د دننه سي د دغه ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي نشي کولی دوی په خپل منځ کې دغه اداره چې دی د انټرنیټ د اداره چې دی خپله یو بل سره په ارتباط کړي خو پردي خلک چې دی دوی ته ارتباط نشي پیدا کولی صحیح ده. مثلا دلته یعنی دوی غواړي مثلا د بهرني خلک دی غواړي چې د کوم کارونه چې دوی په ادارې کې کوي دوی ته لاسرسی پیدا کړي خو دوی لاسرسی نشي ورته پیدا کولی صحیح ده. په ګټو باندې به یې وغږېدو چې څه ګټې لري. اول دا ده چې د کار ظرفیت یا تولید د کار ډېروي ځکه که ټول په یو بل سره په ارتباط کې خو خامخا دوی کار سره شکي د کار مخته د تولید پورته کېږي. او بل د اړیکو ښه وسیلې د کارکوونکو لپاره پیدا کوي. زه یو غواړم چې مثلا زه هم یو کارمند یم یو بل کارمند هم د یو ادارې کې کار کوي که زه هغه سره وغواړم ارتباط پیدا کړم په یو ایمیل لیږلو سره یو غواړم چې له ټولو کارکوونکو سره مطلب یو خبره شریکه کړم نو یو ایمیل لیږلو سره ټولو سره زه رابطه پیدا کوم صحیح ده ټول خبرې کوم او دا بله ګټه ده. او بله ګټه یې دا ده د منابعو غوره لارې د شریکولو زمینه مساعدوي. زه غواړم چې یو فایل دی یو عکس ما د یو پروژې یو عکس دی مثلا غواړم دغه عکس ټول وګوري ټول پرې باندې نظر ورکړي اسانه طریقه یې دا ده چې زه ایمیل ته ځم یا میل ته یا بل سیستم مې دی یا بل ویب سایټ هم دی چې موږ خپله ګټه ترې پورته کوو له هغه طریقه هغه شیر کوم ټول کارکوونکي چې دي هغه ته لاسرسی پیدا کوي. بله ډېره مهمه خبره ده چې هغه باندې باید وغږېږو او پرې باندې پوه شو هغه دا دی چې مثلا په یو اداره ده په یو ادارې کې که مثال ورکو اداره به هم چې شي لکه یو مخابراتي کمپنۍ ده که نه مخابراتي کمپنۍ ده دا مخابراتي کمپنۍ غواړي چې د دوی یو څه معلومات ډېر کم معلومات چې دي د بهرني لکه استفاده کوونکي د هغه پې باندې پوه شي عامه خلک پې باندې پوه شي که نه که وغواړي چې مطلب لکه مثال ورکړم څو شیان غواړي دوی شریک کړي له خلکو سره شریک کړي. اول دا ده چې د کارکوونکو نومونه د کارکوونکو بل غواړي چې تنخواوې تر یو حده پورې
بل غواړي چې د دوی تقسیم اوقات کار ده که نه تقسیم اوقات ده او دغسې نور داسې عادي شیان چې دي چې دوی غواړي که خلک عامه خلک پرې باندې پوه سي نو دوی هغه ته څه جوړوي یو وینډو ورته پرېږدي یا یو کړکۍ ورته پرېږدي عامه خلکو ته چې کولی شي هغه معلوماتو دوی لاسرسی پیدا کړي چې هغه وینډو ته څه وایي ایکسټرانیټ وایي ایکسټرانیټ یعنې دوی کولی سي دغه معلومات چې دوی غواړي که دغه عامه خلک لاسرسی ورته پیدا کړي هغه چې ده ایکسټرانیټ د هغه وینډو ورته خلاصه دوی پرېږدي خو مثلا کمپنۍ نه غواړي مثلا دا کمپنۍ نه غواړي چې د دوی پالیسي باره کې پالیسیانې چې څه دي که نه خلک پرې باندې پوه سي یا دوی مطلب دوی خارجي کارکوونکي څوک دي د هغو نومونه که نه خارجي کارکوونکي دي د هغو نومونه نه غواړي چې افشا سي نو هغه ټولې په دغه چې کې راوستي دي په دغه چې کې نو هغو ته هېڅکله لاسرسی نسي پیدا کولی ځکه دوی نه غواړي نو ته هغه ته لاسرسی نسي پیدا کولی په دغه چې کې دي فقط هغه شیانو ته اجازه لاسرسی پیدا کولی سي چې دوی دلته هغه ته اجازه ورکړې ده صحیح ده دغسې ساده الفاظ باندې بل ښه که وغواړو خپل ځان بیا هم وازمویو چې تر اوسه پورې څه زده کړي دي که نه تر اوسه پورې ځان به د څو پوښتنې دي دغه باید له خپل ځانه پوښتنې وکړو او جواب هم باید خپله ورکړو اول دا چې انټرنیټ څه ته وایي په دې باندې باید پوه شو کار هم پرې باندې وکړو ومیلو بل د انټرنیټ او د انټرنیټ په منځ کې څه توپیر ده په توپیر باندې باید پوه شو چې انټرنیټ په کومه کچه استعمالیږي او انټرنیټ په کومه کچه استعمالیږي د انټرنیټ څو ګټې ووایاست باید په څو ګټو باندې باید پوه شو چې څه ګټه لري انټرنیټ د څه لپاره استعمالیږي استعمال د څه لپاره ده د انټرنیټ څو مثالونه باید ورکړو پوه شو پرې باندې چې څنګه استعمالیږي او بل ایکسټرنیټ هم د آخري کې چې ویلو څه دی څه ته وایي او بل د څو اصطلاحات دي شارټ فورمونه دي چې لکه SMTP دی دا څه معنا ورکوي FTP فایل ترانسفر پروتوکول دی که نه یا ویب بیس سرویس دا ټول مفهومونه باید پوه سو او پوه سو چې دا څنګه کار ته اخیستل کېږي صحیح ده